Don't forget to like, share and subscribe. Rana Studio Podcast. شیخ صاحب د حقوقو متعلق موږ ذکر کول کنه اوس یو پلار دی هغه راولګېده یو زوی ورته ډېر ګران دی د ټول مال یې راواخیسته به د یو زوی ته یې ټول ورکړه لکه زما مثال یو دوه بنګلې دي فلانی دی هغه د فلاني زوی نور ټول اولاد یې محروم کو آیا داسې هدیه ورکول یا داسې طریقې سره د انګریزانو په اصطلاح کې ګفټ ټول یو ته ورکول آیا دا شرعاً جایز دی که نه اسلام کې بنیادی طور باندې عدل او انصاف دی او د الله رب العالمین طرف حکم دره چې ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها الله امر دا کړی چې تاسو امانتونه خپل اهل ته ادا کړئ او کله چې تاسو چا منځ کې فیصله کوئ نو په انصاف کوئ اعدلوا هو اقرب للتقوى عدل کوئ د عدل تقوا ته ډېر نږدې دی انصاف نو انصاف په مختلفو صورتونو کې دی د بچو په حقوقو کې یو حق په والد باندې دا دی چې دا به په بچو کې عدل کوي په بچو کې بې انصافي کول دا د بچو سره ظلم دی او دا ګناه کبیره ده نعمان بن بشیر رضی الله عنه یو مشهور حدیث دی بخاري کې او د مشکا ټولو نقل کړی دی چې هغه پلار ویله د مور ورته وویل چې ته دې زوی پسې څه هدیه او هبه ورکړله او لاړ شه په دې باندې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ګواه کړ نو هغه وخت کې قیمتي څیز غلام و لکه په 12,000 درهمه به د کمزوري غلام قیمت و نو هغه د ښځې په صلاح باندې یو غلام دې صحابي ته ورکو رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي زه دا یو غلام دې زوی ته ورکوم او په دې باندې مې د ده مور وایي چې دا پیغمبر پې ګواه کړ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله نبي ورته په قراره غوندې ویل ستا نور بچي شته هغه ویل او ویل نور د غلامان ورکړي دي ویل نه نو نبی علیہ السلام ته وفرمایل واتقوا الله واعدلوا بین اولادکم د رب نه ویریږئ په بچو کې انصاف وکړئ عدل وکړئ او بیا ورته وایي فانی لا اشهد علی جور زه خو په دې ظلم ګواه نه کوم او ته لوی ظالم یې چې یو له ورکوي او نور پرېږدي نو په دې ظلم باندې زه ګوایي نه کوم نو دا وجه ده که د سړي دوه ښځې هلته هم شریعت د عدل حکم کړی دی انصاف که دقه رنګې د ده زامن دي دوه دي څلور دي که دی په ژوند باندې څه هدیه او څه هبه او څه کوي نو د اسلام حکم دا دی چې دا به ټول ته یو شان کوي که د جایداد په یو پسې ولیکه یا یې څه ګاډی په بل پسې ولیکه دوکان یې په بل پسې ولیکه نو یو خو دا ده چې د یو ډېر لوی اختلاف په خاندان کې جوړ کړو او د هغې ذموار به دا پلار وي دویمه دا ده چې د انتهایي ظلم وکړو د یو سړي مال یې راواغوست او بل یې ورکړ نو دا ګناه کبیره هم ده او دا ظلم هم دی او د مور او پلار په بچو باندې چې کوم حقوق دي د بچو چې کوم حقونه دي په کې یو حق هغه دا چې په دې کې عدل او انصاف پکې او دا پکې شریعت لازم کړی دی بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله صحابي ته ویل هغې خپل هدیه واپس کړ نو که دا څوک کوي نو دا ظلم دی زیاتې دی او الله رب العالمین به د قیامت پر ورځ باندې تپوس او مؤاخذه کوي شیخ صاحب لکه تاسو د انصاف متعلق ویل یو بل بې انصافي چې زموږ په دې معاشره کې کېږي د میراث خویندو ته یا مثال موریانو ته بعضې خل نه ورکوي خورانو ته یې نه ورکوي آیا دا ساده یو خبره یې دا زده کړې چې هغې خو غواړي نه زه دې تاریان یم چې پیسې هم نن سبا عصر کې څوک غواړي نه خو چې تی ورته پیش کښېنه او ته ورسره تعلقات په دې خبرو باندې کټ کې چې ما نه د میراث ولې وغوښتو آیا دې کې دا خلک مجرمان دي که نه چې میراث خپلو خویندو یا مثالو لوریانو نورو ته نه ورکوي په دې سلسله کې قرآن کریم کې سورت نساء لومبۍ رکو کې الله رب العالمین دا مسله تفصیلي بیان کړې ده چې یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین الله فرمایي تاسو ته الله وصیت کوي یو د پلار وصیت دی خو دلته الله فرمایي ګویا د الله یو وصیت هم واورئ چې د الله وصیت دا دی کلک حکم دا دی چې ستاسو به د دوو خویندو حصه یو ورور ته ورکوئ په دغه صورت کې چې قرآن کریم صریح دی دې کې د لور حق معلوم دی دې کې د مور حق معلوم دی په دې کې د ترور حق معلوم دی او دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې الله رب العالمین هر حقدار ته حق ورکړ نو څوک به د وارث لپاره وصیت نه کوي چې دله دومره ورکوي دله ځکه چې دا الله کړی دا تقسیم الله کړی دی او دا هم د الله رسول فرمایلي و چې چا د چا میراث قطع کړ رب العالمین به د هغه د جنت برخه ختمه کړي هغه قطع کړي د دې آیتونو په اخر کې الله فرمایي ګوره دا د الله حدونه دي دا د الله پولې دي نو دغلته سخت وعید ولې دی چې که په دې باندې چا عمل وکړو الله به جهنم ته اچي خو د تفسیر ابن کثیر دغلته یو حدیث راوړی دی
و یو سړي به 80 او 90 کاله د رب عبادت کړي یعنی 80 او 90 کاله زموږ تقریبا ټول عمر منځونه دي حجونه کړي دي ارسي کړي دي خو په اخري کې وصیت غلط وکړو الله ولا اور واجب کړ دا ټول عبادتونه حبته شو او د دقیق غلط وصیت د لاسه چې پردې مال بل ورکو دا الله اور ته واچو او د یو مسلمان به چې هغه به ټول عمر ګناونه تیر کړي خو اخري کې وصیت په عدل وکي په انصاف وکي د اخري عمل د خیر شي الله رب العالمین جنت ته واچي نو دا د جاهلیت والا او چې کوم د مکی والا سر کافرو دا وی او رسم او رواج چې هغه به خور لور له میراث نه ورکو زمنګ په اسلام کې او بیا د پاکستان د قانون اسلامي حکومت ته پدې کې د بنیادی حقوق دي چې څنګه میراث قرآن کریم بیان کړي د قرنګ دلتم دي زمنګ د خلکو یو هیله حواله شروع کړي هیله حواله مطلب دا دی چې رضا زامن له مال ورکو غزوی معذور دي ک ګډ دي ک شل دي خداغت د سره مارلو حساب کوي د زرونو د سونو حساب سره کوي کمی خويندې دي چې هغه غریبانه په بل ملک دي په بل ځای کې دي په بل ځای کې دي هغه به وسدي محتاج دي خو دې دومره غبراو کړی دي چې ګورر دې کور نه موږ واده کړی کدل تم بیا حق غوښته نو زمونږ بستاو سره غم خادي ختم قسم مې د الله په ذاتي زده سی وګړه خپل ما پیژاندلې دی موږ لیدلې موږ وسناس پاسو چې داغه زامنو 15 او 3 لونوي یو لور داغه په پردې کوټه کې اوسېده یو لور داغه خپل د خاون کور نه په پردې کوټه کې و او به هغه خاون وفات چې هغه خزه کونډم شو د 90 کنال زمکه پر 15 زامنو تقسیم کړه او هغه ترپکی اوالي چې مال ولس باندې زیرا کې زستاسو په دې ځکه ځان له جونګړه جوړه کړم چې پردو کوټو نه خلاص دا قدم وانه بس د چا په 50 جره بزمکه ځینې خلک د ظالمان دي چې لور خور دې د لاسه پرشته کې نه ور کوي دسه خلک موږ پر پښتنو کې لیدلي پر خانانو کې پر میاګانو کې چې هغوی لور خور نه ورکوي و یاره که ورکوي راسه 15 جره بزمکه رسي نو دا رانه بیایي درېیمه یو دوکه زموږ د پښتنو شروع کړې ده ځکه چې په پاکستان کې یو خو اسلام کې دا قانون دی بل په پاکستان په عدالتونو کې دا داسې فرض ده چې یو خور لاړ او درخواست یې ورکړو نو هېڅ قسم رکاوټ پکې نه جوړېږي نو د دغه سرکاري قانون د ماتولو دپاره دا ترتیب شروع کړی دی چې کله پلار 80 کالو 15 کالو ته ورسي وایي راځه بابا ستا نه دسخط اخلو نو وایي ته په ژوندینې باندې د خپل ځای د مال ځمکې جایدادونه او دوکانونه په دې زامنو پسې ولیکه چې دا د هبې او د هدیې په شکل چې میراث ته جوړ نشي نو دی بیا دا لونه پرېږدي دا خپله ښځه پرېږدي او سره د دې نه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي و د چا چې 2 لوڼه او د اوسه احسان وکړو د اوسه ښېګړه وکړه ادب او دین او ته وښودو نو د الله رسول فرمایي كنا له ستر من النار دا د جهنم نه در پرده شو الله په د جهنم اور حرامي چې چا د خپل لونو سره احسان وکړو بل لور د سره چې دا یو بېوسه رشته ده تا چاله پر رشته کې ورکړې ده پته نه لګیا خلک به عدل وکړي وبه نه کړي ښېګړه به ورسه وکړي وبه نه کړي پردی خلک دی پردی معاشره ده نو کو د دې ځای نه د هغې سره مالي سپورټ برابر او خپل تجارت کولی شي او خپلو بچو هم تعلیم وکړي که چېرته خاون یې مړ شي طلاق یې شي هم خپله حصه به وي نو دا په اسلام کې څه مستحب مثلا دا فرض ده او دا د کافرو رواج دی رسم دی چې سړو باندې مال تقسیموه او لونه محرومه ساته دې پښتنو کې زموږ دا قانون هم دی چې له سړي څلور زامن دي یو زوی مړ شو خو د دې مړ زوی بچي پاتې شو نو په شریعت کې د عمل د زامنو رسیدن وسو نه رسی خو زمونږ د پښتانه وسیله هم د رزوی هم رئیسه ورکوي وایي دا زمونږ د مړ ورور بچی دی خیر دی که قرآن نه ده ورکړی زه به یې ورکوم دغه په حق نه دی خو دا هم د پښتانه کوي خو بل طرف ته چې خپله لور ته پیدا ده او الله ول فرضي حصه ورکړې ده د هغې نه انکار کوي او دا چې ګوته مې ته ولګوله او ده ما ته ماف کړه داسې ډوک پوک ته یو ځل هغې پسې انتقال کا هغې پسې ولیکه هغې له ورکه بیا د هغې خوښه ده که بل فرض هغې د الله په نوم ورکوي که جومات لی ورکوي که تاله پکې څه هدیه او هبه کوي خو دا نه چې یاره به زموږ خور داسې هم نه غواړي او دا خلک ډېر کورونه موږ داسې لیدلي دي چې هغوی خویندې دې د لاسه منع کړي دي په خپل خاندان ویل تا زموږ نه حق ولې وغوښت نو څنګه چې د رور حق دی څنګه چې د پلار او د مور والدینو حقوق دي دقه رنګې په میراث کې لور له حصه ورکول داسې فرض او لازمي دي لکه څنګه چې د زوی له ورکول لازمي دي او دا د پښتنو یو ګنده رواج دی الله دې زموږ او ستاسو نه ختم کړي
بل شیخ صاحب د میراث متعلق خلکو کې یو خبره ډیره مشهوره ده، بعضې وخت کې یو بوډا په مسجد کې راپاڅېږي یا بل څوک راپاڅېږي چې فلانې خلکو تاسو متوجه شئ زما فلانې زوی چې و ما هغه حق دا معنی اخلي هغوی چې لکه نن نه بعد دا معنی میراث نشي وړلی. نو په دې معنی باندې څوک حق کولی شي د میراث نه بې دخل کولی شي که نه، که حق بله یو معنی شته دی. نو زمونږ دین اسلام خو د عدل دین دی، د انصاف او د مساوات، او دا محاسن اسلام د اسلام ډېر ښایسته حسنونه دي. نو کوم سړی چې عاق ویلی کېږي نافرمانه بچي ته چې پلار ورته خبره کوي او دی نه مني، خو په دې نافرمانۍ باندې دی د میراث نه محرومه کېږي، یا دی نافرماني کوي یا مثال په طور د ښځه نافرماني کوي، نو د هغې مطلب دا نشي کېدی چې که نه ته د میراث ته محرومه شي. ځکه د میراث نه هغه سړی محرومه کېږي چې پلار یې مؤمن دی او زوی مرتد شي، زوی هندو دی، سیک دی، عیسائی شو، بل مذهب، نو چې بل مذهب اختیار کو بیا د الله رسول فرمایي د میراث ته محرومه شي. دویم په هغه صورت کې محرومه کېږي چې دی واپس د خپل پلار مړ کړي او دی قاتل جوړ شي. نو بیا د الله نبي وفرمایل چې کوم سړي خپل پلار مړ کړ نو د قاتل د پلار په مال کې څه نشته. نور د هغې نه علاوه چې څنګه تابعدار بچي سره دغه عمر به یې نافرمان بچي سبب ټیک د خپله ګناه په خپل ځای ده، د هغې محاسبه به اوس الله کوي، خو په دې امورو کې به دی هېڅکله د میراث نه نشي محرومه کېدلی. شیخ صاحب دې متعلق یو سوال چې یو پلار حقوق مونږ بیان کړه، د مور هم بیان کړه، اوس یو پلار راولګېده او زوی ته بروز ماته یو ملګري دا میسج وکړ، پلار راته وایي چې دا ګیره دې پرېښې ده او دا ته وخورئ او ته د خلکو په اصطلاح کې ځان نه دې وابي جوړ کړی، دا شي نه پرېږده او که نه د کور نه دې وباسم او دا کومه. اوس یو زوی د پلار د خاطره دا ګیره راواخلي ویې خوري، یا ښځه ورته وایي چې ګوره ما سره دې واده کړی دی خو زما د ګیرو والا نه دي، خوښه لاړ شي او حجام سره بس خپله ګیره صفا کړي. آیا داسې خبرو کې د مور پلار خبره منل شته، یا مور او پلار ورته وایي چې ګوره یو زوی مې او ستا په واده کې به زه ډنګ ډول کومه، ګوره زه به پکې ګډېږم او دا به کومه، او که دا ونه کړې زه به درنه خفه یم. نو آیا په دې کې د مور او پلار خبره ومني دا زوی؟ نو دا خو د شریعت یو ښایسته اصول دا دي چې د مور او پلار خدمت به م کوو، په مور او پلار به خرچ هم کوو، د مور او پلار دپاره به هر قسمه مالي بدني خدمتونه هم کوو، خو یو اصول دا دی چې لا طاعت لمخلوق فی معصیة الخالق، چې په کومه مسله کې الله او رسول خفه کېږي، الله او د الله رسول، یعنی په ګناه کې به هېڅ قسمه مخلوق تابعداري موږ نه کوو، که هغه لیډر دی، که هغه حاکم دی، که هغه پلار دی، که هغه مور ده. دا وجه ده سعد رضی الله تعالی عنه چې د هغه کله ایمان راوړو نو د مور یې وویله زه به ګوره هغې پورې ډوډۍ نه خورم چې تا دا دین بېرته نه یې پرېښی. هغه ورته وویل چې ګوره ته زه اسلام نه پرېږدم. بیا د خلکو چار چاپېره ګاونډ والا هم داسې مشورې کوي که دا مور د مري او ډوډۍ خو پرېښې ده. بیا ورته هغوی وویل چې ګوره که ستا سل ساګانې سل یوی وستا د نخیجي او زه راته ګورم نو والله بالله قسم په الله که زه ایمان پرېږدم، نو د ګناه په کار کې به د مور او پلار نه منو. مثال په طور باندې د توحید او د سنت عقیده ده. ګناه داسې چیز دی چې د الله رسول فرمایي که وسم کېږي په لاس یې منع کوي، که د لاس وس نه کېږي په ژبه یې منع کوي، که پړې بده وګڼئ هر چاته. ځکه موږ سره اول حق د الله او د الله د رسول دی، او دی فرمایلي د الله نبي چې هغه سړي کې ایمان نشته دی چې زه ورته د پلار مور د بچو د ټولو خلکو نه زیات محبوب نشم. نو د مور د الله رسول په خفګان کې یعنی په ګناه کې به د هېچا نه منلی کېږي، ولو که د امام یو که ستا مور او پلار وي. اوس تا د مور او پلار و چې ګیره وخروه، نو ګیره خرول اسلام کې حرام دي، د الله رسول ته منع کړې ده. یا دا ده چې د توحید او د سنت عقیده ده او مور پلار ته و چې دا عقیده به نه قبلي، منګه شرک کې پراته یو بدعاتو کې پراته یو دی کې تم ګرځه. یا داسې ده چې د بینک نوکري د ښکاره پکې سود دی، مثال په طور، یا یو روزګار دی چې هغه ګنده دی، د الله نافرماني پکې ده. نو په ګناه کې به موږ د مور او پلار نه منو، په طاعاتو کې به موږ د مور او پلار تابعداري کوو. مطلب نیک کار په نیکو کارو کې را باندې حق دی، او هر قسم ګناه چې ده په هغې کې نه د پلار منلی کېږي، نه د مور منلی کېږي، نه د امام او د مولا او د لیډر منلی کېږي. اول حق د الله او د الله د رسول. شیخ د حقوقو متعلق مونږ بیان کوو، نو اوس ګوره یو لور ده یا خور ده، مونږ خپله داسې لیدلي دي، دا یو کس راواخلي داسې کس ته په رشته کې ورکړي چې هغه فاسق فاجر او داسې دین باندې عمل کوونکی نه دی، یا مثال عقیده کې څه مشکلات دي. یو جنۍ مونږ ته خبر شو ښځه توحید او ښایسته عقیده وه، هغه کور کې چا کره چې ورکړې وه نو هغه به یې په زور باندې تعویضونه کول چې نه مونځ یې د سنت موافق کاو. نو دومره ظالمان پکې وو چې په مانځه کې وښلې وه چې ته ولې داسې لاس مونږ په شانتې نه لګوې. آیا دا د دې لور یا د دې خور حق تلفي ده چې داسې کورنۍ کې یا نکاح کې ورکوي که نه؟ دا ظلم ورسره دی که نه چې لکه داسې کور کې ولې تا په نکاح کې ورکولی چې هغه عقیده ونه صحیح نه و، جوړ نه و؟
نو د اسلام په اصولو کې یو بنیادی اصل دا دی چې کومه جنۍ ورکولی کېږي نو په کار دا ده چې ولي د هغې اجازه ورکړي. لا نکاح الا بولي، بغیر ولی نکاح نه کېږي. او فرمایي چې کومه نکاح بغیر ولی وشي نکاح باطل ده. خو بل طرف ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغې پورې به نکاح نه کېږي څو پورې چې د جنۍ اجازه نه کړي. صحابه کرام د الله رسول لرال ویل د الله رسول زمونږ چې خپل لوڼو ته خبر وکړو هغه شرمېږي غلی پاتې شي. وی فرمایل دا چپ پاتې کېدلې اجازه ده د پیغلې جنۍ. که نه انکار یې وکړو نو بیا به نه ورکړي، او که نه طلاقه شوې وه یا کونډه ونه په خولې وي چې دا کوم او دا نه کوم. یو زنانه محمد رسول الله صلی الله علیه و د الله رسول زه پلار ورکړی مو زه خپه یم چې کوم ځای کې زما رشته کړې زه نه غواړم هغه د الله نبي ول اختیار ورکړو شوې د پلار جوړه شوې نکاح بیرته د الله نبي ختمه کړه. ځکه چې د ښه جنۍ نه به تپوس کولی شي. په ترغیب او ترهیب کې سندن صحیح حدیث دی چې یو پلار راغی او جنۍ ورسره د خپله لوره ده. نبي صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله رسوله زما دا لور چې هر ځای کې رشته یې زه چې تپوس وکړم دا انکار کوي. د الله رسول د ماشومې جنۍ ته وویل ته ولې د پلار خبره نه منې چې دی د رشته د څه کوي او ته انکار کوي. هغه ویل د الله رسوله زه هغې پورې نکاح نه کوم څو پورې چې زه د خاوند د حق نه یم خبر شوی چې په ما باندې د خاوند څه حقوق هسې نه د هغې د لاسه زه ورته لاړ نه شم. نو د الله نبي ورته وفرمیل په تا باندې به د خاوند دومره حقوق وي چې که چېرته د هغه په وجود باندې دانې راوخیږي دانې او دا ته په ژبه سټې نو بیا هم د خاوند حق پوره نشي ادا کولی. نو دې زنانه وویلو د الله رسوله په هغه ذات مې د قسم وي چې تی نبي رالیږلی چې زه نکاح ونه کړم، زه به نکاح نه کوم. د الله رسول هغه پلار ته وویل په دې باندې په زور نکاح مه کوه. نکاح د دې جنۍ ضرورت هم دی خو د هغې سره سره اختیار هم دی. بغیر د جنۍ د تپوس نه لور ورکول دا ظلم دی، زیاتې دی. که هر چا لی ورکې نو اصول دا دی چې پلار مور دی اول مشوره وکړي، استخاره دی وکړي، بیا د دې لور نه د تپوس وکړي. که په خپله د تپوس کې خو ډېره ښه ده، که نه د هغې همزولې به ورېره به د درې مور ورېره به یا به د کور کې ورنداریاني چې تا موږ د پلانکي کس ته ورکوو ستا رضا ده. نو که دا جنۍ راضي شوله او د پلار مور خبره یې ومنله وویل چې ټیک ده نو اسلام اجازه ورکړی. که دی ویل چې نه زه نکاح نه کوم زما سبقونه دي یا دا خلک بدعتیان دي یا دا خلک چرسونو والا دي، آیسو والا دي، حرامخواره دي، سودخواره دي، نو دا ورکول بیا ناجایز دي. او که دا هغه وخت به نبي علیه السلام تیاره نکاح ختموله او اوس دې وخت کې فیملی کوډ جوړ شوی دی. په هر عدالت کې فیملی کوډ دی، هغې کې صرف د ښځو فیصلې کېږي چې دې کله هم درخواست ورکوو اټومیټک به د دې نکاح په حق ورځ باندې ختمولی شي. نو دا ظلم دی، زیاتې دی چې یو ځای کې لور خور نه ده راځي او دا په هغې باندې په زور لور ورکوي. دې وجې نه زموږ د پښتنو کې یو بدقسمتي دا ده چې د الله نبي فرمایي وایي تاسو که چې چا ستاسو د لور تپوس وکړو ممن ترضون دینه و خلقه چې دین یې برابري اخلاق یې برابري نو رشته ورسره وکړي. اوس مالدار دی او غریب دی او افسر دی او نه دی افسر، زمونږ عام پښتانه په رشتو کې دې طرف ته توجه کوي چېرې دا سړی تاجر دی، د غټ غټ کمپنۍ دي او کارخانې دي، دا لوی افسر دی او دا ډاکټر دی او دا برګډیر دی. نو د دې مال په وجه باندې رشته وشي نو د هغې یو نقصان دی چې یو خو دا جنۍ هلته نشي چلیدی ځکه دا توحید والا خلک یې عقیدې والا خلک یې منځګزار یې هلته چرسونه او آیس او فیسبوک یو پخوا ویسیارې میسیارې به ټي ویګان به ګنده ماحول یې هلته. دویمه خبره دا ده چې هغه په دومره مالدارۍ ګنده ماحول کې پاتې شوي چې هغه بدعمله. نو اوس هم موږ د معاشره کې ګرځو، بعضې جرګو مرګو دې قصو کې ډېر زیات ګرځو. اکثر طلاق چې واقع شوي دي د هغې بنیادي وجه دا ده چې پلار مور نه استخاره وکړي، نه مشوره وکړي، نه د لور نه اجازه والي. زموږ یو عبیدالله شیخ دی مردان کې جامع اسلامي مدینه نه فارغ دی، ویل یو طلاق شي و بیا به سړي بېرته څه راځي شي ویل ما پسې راغله زه به په کرایي کور کې مو له شپې ډېر ناوخته راغله په ما یې ناوخته که 11 بجې شوې شپې. نو ول موږ خو د کرایي کور و زموږ کوزی هم تنګ و او ډېر لوی شیخ هم دی، اوس هم جامع اسلامي نه فارغ دی خو اوس سعودي کې د جالیاتو کې دی. نو ویل بیا ویل چې یاره هغه پلار یې وویل د جنۍ پلار چېرې دا طلاق واقع شي و د دې مسلې و اوس به بېرته راځي شو ته موږ له تجدید د نکاح وکړو. نو عالم سړي سره فقاهتي بصیرتي دې وجې نه موږ د عوامو ته یو نصیحت کوو چې کله تاسو داسې سره رشته کوئ څه مسله کوئ د علماو سره پکې مشورې کوئ، روزګار شروع کړئ، ورشه عالم بدله د الله دپاره خیراتي مشوره درکړي.
سو وکیلان نه دي چې کنه د مشورې پیسې دنالي پیس ترنالي. نو هغه چې سوچ وکړو چې دا تیار نه کا ورانه شی او بیا طلاق وکړي شي اوس بیرته دی په زور یو کینو راشه د جنې نه تاسو نو دی شیخ دی ماشومې ته ویلې جنې ته خزیته چې دا پلار اوس ستاره غلې دی او ستا بیرته د نکاح تازه کوي ته په دې راضي غول نه مرضی خورور مړه تقاری کې پلارم قاری کې بس شپه درا خوشی کړي وای ما وته ته ولې نه راضي ول چې اصل مسله دا و چې زنه او جوان وم او درې خزم شهوات او خواهشات زما دي او خاوني زما او سم محبت غریب خاون به خو خزه او سم محبت ډیر زیات بل سړی مالدار او ډاکټر به خدای مینه بنئ نو ول زما یو ترورزه و زما خوخو ما د مور ته په مشوره ویل چې راکه ما ورکو نو دا ترورزه زما هو ستام رشتہ دار دی او زمونږ هم دی روغ سړی دی زمونږ د خاندان کس دی خو دی ولګي د زه دی الک لور ما چغي واله ما سوال کو ما مينت کو نو ول دا غي د وجنه زما د کورونه چلی وس طلاق هم شوی دی وس بیا په زور راوستي ول بیا مې د پلار ته ظلم چې رب نو ویریګا په دویم د ظلم مکو نو عام پښتنو ته زمونږه نصیحت دادی چې تاسو د زنانه نه تاسو خامخه کوئ دویمه دا ده چې نیک رشتې کوئ منځګزارو خلکو سره حلالیانو خلکو سره تقوادارو خلکو سره رزق الله ورکی سپوره ډوړې به خوشحالي به ډېرې بل د جنت زندگی ډېره اوږده ده د قیامت ټول عمر زندگی ده نو کو صالحه ښځه دې وکړله بچي به دې صالحه وي دیندار به عالمان به موحدین به او دویمه دا ده چې د خاون او د ښځې به بل سره محبت هم برابري که یو طرف ته سړی موحد دی دیندار دی تقوادار دی ښځه مشرکه ده د شرک عقیده باندې ده یا ښځه موحده عالمه ده سړی جاهل دی یا دا ده چې دا ښځه دیندار ده او سړی بدعمله دی آیس کی شراب کی بل څه کوي کوي نو ټول عمر د پاره د دنیا او د آخرت ذلت سره مخامخ کیږي نو په دې امورو کې ډېر زیات احتیاط پکار دی او د لور د مشورې نه غیر د لور د اجازه نه غیر د دې نکاح ورکول انتهایی ظلم د خپل لور سره شیخ بل یو حقوق تلفي چې زمونږ په معاشري کې دوه کسو لانجه شوله قتل د خبره ورسېدل یو طرف نه قتل شوی دی جرګې والا کېناسته لکه وایي فیصله دا وشوله چې مثال دا چا چې قتل کړی دی خور یا لور دا به راواخلو د جانب مقابل ته به ورکو په نکاح کې دا کار شرعاً دا څنګه دی شیخ صاحب آیا دا د جنۍ سره ظلم نه دی آیا دا ټول عمر به کور کې هغه ته یو د سپي په نظر باندې نه کتل کېږي آیا دا هم هغه حق تلفي ونه شو لکه موږ چې مخکې بیانه کړ چې د هغې نه به پوښتنه کېږي نو منګه خو الله رب العالمین دا ښکلی اسلام چې راکړی دی په دې کې محاسن هم دا دي چې د چا سره ظلم ونه شي ځکه الله رب العالمین قدیر او بكل شیء علیم ذات دی بكل شیء قدیر ذات دی خو الله وایي چې ګوره ظلم ما په ځان حرام کړی تاسو هم ظلم نه کوئ او ظلم چې دی د الله نبی فرمایي الظلم ظلمات یوم القیامه دا به د قیامت پر ورځ تیاري څومره عذابونه چې الله ورکړي دي او الله چې عذاب نه دی په سبب د ظلم یې نازلوي نو دام یو ګنده عادت په دې پښتنو کې خاص کر رایج شوی دی چې کله یو سړی بدکاري وکړي پردۍ لورو تښتئ اوس ګناهګار دغه هلک دی ظلم هلک وکړو زیاتې ده وکړو او بیر طرف ته جرګې والا راوړ شو جرګې والا جرګه جوړه کړه چې لکه څنګه به خبره کوو داسې به کوو هغسې به کوو د شریعت اصول دا دي چې یو خو هغه د شریعت مطابق سزا ورکوي یو فیصله یو صلحي په هره طریقه چې دا جرګمار کې خو دې کې علما پکار دي چې د شریعت د چوکاټ لاندې وشي دویمه خبره دا چې دا کم سوره چې ورته دي وایي سوره چې خپله خور او خپله لور راوالي او خپل دشمن ته والي نو دا د ښځې سره ظلم هم دی او د خپلو دشمنانو په کور کې ټول عمر د پاره د جنۍ ذلیل او سپکه کړي ځکه هغوی به د پلار ته کنځل کوي د رور ته به کنځل کوي ځکه هغه د خو زیاتې کړی دی نو دا د دې سره انتهایی ظلم هم دی زیاتې هم دی او دا خو د ښځې حق دی چې دا څوک وي هغه له بیرته ورکړي د ښځې حق دا دی چې د هغې نه به اجازه اخلي نو اجازې دپاره به هغه هم څه سوچ کوي چې یاره زه له چا سره رشته وکړم نو سوره کول چې دا ډېر لویه ګناه ده او لوی جرم هم دی او لوی ظلم هم دی الحمدلله اوس پرې پاکستان کې د یو قانون جوړ کړی دی که کمې جرګې والا دا فیصله وکړله نو فیصله او پاسات ماتو او جرګې والا موږ رانیسو نو دا انتهایی ظلم هم دی پردی حق وال دی او د دې جنۍ سره ټول عمر دپاره ظلم دی د یوې ورځې دوه ورځو نه ځکه د هغه چې دلته ورکړه په نکاح کې بس د هغوی غلام رې جوړه کړه که ظلم ورسره کوي زیاتې کوي دلته به ورته پیغورونه کوي او دغه رشته د هغې سمیږي هم نه دا د خور سره ډېر ظلم او زیاتې Don't forget to like, share and subscribe Rana Studio.